تقریر کوله یو سړی وی بای سپی چې چرته یي هلته ملایکې نه ځي سپی چې چرته یي یو راغی وی چې جی دا حدیث رښتیا دی چې سپی چرته یي هلته ملایکې نه ځي وی حدیث خو دی وی نو ما یو سپی ساتلی دی د ورځې م را سره یو د شپې په بړستن کې ځان سره سملوم سپی وی چې ولې وی چې د ورځې سپی را سره یم د مرګ ملایکه به نږدې نه راځي او چې د شپې په بړستن کې م سپی را سره ملایکه به نه راځي چې ملایکه را نشي نو روح به مې څوک قبض کوي ټول عمر به ژوندی یم هسې وایم دا ستاسو سوالونه دي مولانا تانوي رحمت الله علیه ورته وایي چې خبره داسې ده بچیا چې دې دنیا کې د ټولې دنیا د روحونو ټیکه اسرائیل نه ده اغستې بعضې ملایکې داسې دي چې د سپو روح قبض کوي نو چې ستا سپي سره ډېره مینه ده نو المرء مع من احبه سړی به مغه چا سره په قیامت کې مي چې دنیا کې چا سره مینه خیال هم راغی نو ستا چې سپي سره مینه ده نو ګویا تم سپی چې تم سپی نو تا وخت چې پوره شي ستا روح قبض کولو له به هغه د سپو والا ملایکه خدای راولي نو خو سپي ته نږدې کېږي نو تا نه به مغه روح والي دا زمونږ د قوم مزاج دی دا زمونږ د قوم ذهنیت دی عزیزانو تاسو به کله کتلی دا د ساینس استادان کاغه کیړ پلار ځي دا د ساینس استاد دی دا د ساینس استاد مال ماسټر صاحب ته ساینس پڑھاوي او جی اګورم داسې او جی ته ساینس پڑھاوي په پاکستان کې هم لا ساینس شته تاسو دا منلې ده خبره کوي او دین پس بم ستاسو دا آینده نسل چې دی ساینس زده کی زده به کی ساینس تا نه رستو چین آزاد شوی دی ساینس هغه زده کړی دی چې روس او امریکا ته یریږي ساینس هغه زده کړی د ټي وي او د وی سی آر په زمانه کې بم ساینس زده شي او د کرکټ په زمانه کې بم ساینس زده شي دی خوا وګوره یو طالب بازار کې به ډېر ګرځېده نو چې بازار کې به چېرته ګړبړولي ده نو چې راغی کتاب ته به یې کته خو یادول به هغه څیزونه نامرګری ورته وایي چې او طالبه خاورې به ملا شي طالبه خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شینکی خالونه خدای دې بې خو باسه ګوري کتاب ته یادوي شینکی خالونه دې نه بعد بم تاسو چېرته ساینس زده کوئ چې په ګینټو ګینټو کرکټ میچ ته ناست یئ په ګینټو ورځې او شپې پکې تېرې شي بل ملک نه چې ریلې کېږي د شپې 2 بجې ورته راپاسي د کرکټ میچ ته دا قوم به دې نه پس ساینسدانان کېږي او راکټې به جوړوي او ایټمي ذرات به پیدا کوي او هایډروجن بم به جوړوي او جهاز به جوړوي بحري بیړه به جوړوي توپې به جوړوي ټینکونه به جوړوي دا به آیندم په پاکستان کې دا خوب هم لیدلی دی چې دا ستاسو کالجونه او سکولونه او دا ساینس او دا لیبارټرۍ به دا شی زده کړي لیدلی تاسو بچی که یونیورسټو کې دي هاسټلو کې ورته ټي وي ګانې لګېدلي کور ته چې راشي ټرانزسټر یې دې ورته اخیستی سړک ته راوځي او ټرانزسټر یې غوږ ته نیولي نږدې دا هلکان دا چل نو په آرام کښېنئ د اکبر باچا لټ قومه خدای په راستی کوي څوک زئی چرته خرب سره وي مړزان لوبوي چرګان جنګوي سپي ساتئ د مړزانو په وخت کې تاسو وګورئ په دې بازار کې دغه کوي دا څه قوم دی یا دا خلق دی مړزان لوبول دا د کوم قوم کار دی یا په جنډو خانه کې جنډو سکل یا چرسونه سکل یا اوس یو بل لعنت راوته دی په هیروین ښځې مدد شو ښځې
راشه په پیښور کې درته وخیم خزې په هسپتالونو کې پرتی دي چې هغه هیروین د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بیړي تباه کړه، د قوم بچی تباه کړه، د قوم مزاج ختم کو. خبره خو د ایران کوا 400 نشیان د ګولۍ نشانه په دې اته ورځې. خبره د چین کوا چاپینی به په جاس کې کېنولو د پاس نه به راوغورځولو چې لاندې به راتلو بڼه بڼه به چې مارغانو به هم چېرته غوښه ونه خوړه. هغه قومونه دي چې دا لعنت ختم کو نو قومونه جوړ شو. ته به قوم جوړېږي. هلکانو ته وګوره ټونالو ګولۍ دی دغه د دوی علاج سر قلمول. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. زه خو چغې چې واما چې والله که پاکستان ترغې پاکستان شي، والله که دا ملک ترغې د سړو د زامنو ملک شي چې تر څو پورې د ملک قانون قرآن شوی نه وي، د ملک قانون حدیث د محمد رسول الله شوی نه وي، دا په الیکشنونو او ریفرنډمونو نه کیږي. اوس مسئلې تپوس کوي جی ووټ ورکو که ورنکو. تا د کمی ګناه مانه تپوس کړی دی چې اوس ته د ملا دو پیازه زوی ځان نه جوړ کو اوس مانه تپوس کوي چې ګناه ده که ثواب. ته په ټپ وړوند دی غوږونه دې نشته په غبرګو ناست دی چې اوس مانه تپوس کوي. کم کار چې په 7 کاله کې یو سړی ونه کړی شي هغه په 5 کالو کې نشي کولی. که اسلام په 7 کاله کې پاکستان ته راونه رسېدو هغه په 15 کاله کې نشي راسېدو. داسې یو ډونګ دی ټول ملک لګیا دی، ټول ملک ښځې او نر چې د پاکستان قانون قرآن پکار دی لګیا دي که نه دي؟ ټول ملک لګیا دی. نو د ټول ملک چې کوم شی خوښ دی چا قرآن او حدیث دی د هغې قانون دی د ټول ملک چې ټول ملک یې غواړي هغه نه راولې او چې ټول ملک وایي چې مارشالله ښه شی نه دی هغه دې په زور پې مسلطه کړي. سرکاری خلق او غیر سرکاری، عوام غیر عوام، ټولو لا کلمه تیره کوي چې په دې ملک کې مارشالله پکار ده نه، ما دې په زور پې مسلطه ساتلې ده. او چې ټوله دنیا چغه وایي چې د ملک قانون قرآن پکار دی او صبر وکړئ ورو. زه په دې نتیجه رسېدلی ټول ملک قرآني نظام غواړي او د پاکستان ښځې نه غواړي. ماوی رکاوټ پکې څه دی ولې نه راځي؟ وی جی نور رکاوټ نشته خو دا ښځې دومره لرې لاړې چې دا به ستاسو هغه پلاران د قبرونو نه او نیکونه روزي دا رړی ګډې به تاسو بیا په کور کې کېننوئ. ته به ښځې ته ووایې چې سپینه بورکه په سر کا او د کور نه به بغیر د مړي ژوندي نه بار نه وځې چې د کپره کې دې اوبه څکي که نه او لاړئ غر کیئ شرمېدلی وی او شرمېدی که خیر چې لږ په خېټه موړ دی. اول کار یې دا دی چې ښځې نه بورکه لري کې او بربنډی ځان سره ګرځئ. تاسو د دې علاقې خلک چې کېنې مینګه پښتانه مینګه کېنې هغه ورځ ما ته چا خط رالیږلی وی پښتنو پسې بد مه وایه کلي کار به دې خراب شي. تاسو پوه شوئ؟ پښتنو پسې بد مه وایه، پښتنو پسې بد نه وایم په غربینو لګي. د پښتنو حال خو مو ګوره چې پښتنو نه جوړ څه شي. پښتون خو هغه قوم چې د پښتون ښځې ته به چا کاږه وکته د هغه سر به د ګولۍ نشانه کول. پښتانه داسې وو که نه وو؟ نن د پښتنو حال وګوره. راشه مونږ سره په پېښور کې د شپې په 1 بجه وګورئ د سړو نه ښځې د سینما نه ډېرې راوځي. سړو نه ښځې دي
बाजार के वगोरे कोची बाजार वगोरे दा वक्त सदर के सदर रोड वगोरे मेड़े मोटर के नास्ती लकद चपड़ासी और खजे पर दुकानों नो गिर वाए पैमान नम नहीं दिली मां वी गार खल्को तो अल्लाह कम प्रीदम चे तरसो जमा दा जब पदे खुला की चली गयो मां तासो प्रेख होई न जबद सड़ी जोई ओ बकई सबो कई मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिल मुअय्यन है, नींद क्यों रातों भर नहीं आती। वही द मर खोया और द चराब शिजब मर शमा नु दगा मैं खूब वाली टूल अशपन राजी जब मर के और पकमा तरीका कि जमा मर्ग अल्लाह लिखले पोमगा तरीका बजमड़ के यह तरीका नो यारा पके दस सो पूरे च द हक द वना ताल्लुक दे नो हर हाल में हक बात कहेंगे, मिंबर न सही बर सरेदार कहेंगे। मिंबर दी नहीं द 500 रसाई च दर तमरे ताचूली और अगर रसायन चगवई तबाल ईमान तेरे अजीजानो ईमान तेरो डेर ग्रान का तो यो गलताई के प्राते यो त्यार के प्राते जो ईमान तेरोल दगे तो वही सड़े मर्शी जनाजे उशी और इधर सलोर जियारत और पसी साहब और जिमरी जो खुट कई रो खुट कई और तालिबान रावली और सिपारे और पसी तालिबान दुमरा कमकल दी चिदा सिपारस्ता पकोर की पातानी हुई नुआगा पता मड़ी पसी बचना यानी दुनिया के दा बेवकूफ करता मजहबी तालिबान अखकारी मां पुईकड़ी दी चे सड़ी सड़ी तगोर कनेक सड़े खु सिपारा और पसे बखई और कपली तो रोटाइम ते ओखरई पैसे ते वाली चे सिपारा न बखई बेड़म घर कका तासो दा उल्टा बदा कुरान पता लानत हो यानी पाता ने देखो गोरे देखो स्तासु देखली के मालेदार और तमंगाल तवायु दिल तसवर तो मलक या मिंबर दा मौजूदा मिंबरान ची दी काउंसलरान दा बत ताने खुपरे दा 50 रुपए बेन ताने तदा से परोब बोजी काउंसलर साहब राशा तारीख में दे वो बवया वर्ता खबर कौन न टोलो आई कवेल ऐसी तासुदाला के काउंसलर दुमरा खराब लल्लू पंजुई न ब्याह हो टिक दा कौर से काउंसलर साहब सलाम अलैकुम खैर जी नौर खैर वास खैर हो यार जियागा तारीख लग खाक प्लानी टाइम बगूर तो जैसे कवि वर्त कहना ताने तचवर से तानेदार था फाइल दे नहीं तलेला अदालत था संग अर्थ के खान सलाम अलैकुम वालेकुम खैर खुदे जिया जमा चप अजमा केस थे आ फाइल ला अदालत तने दे तले लार बशी जिले का दर्शी जकना मुस्ताना करानी च दर्शी दसी वही कनो यो केस थे तानेदार दर तदावी काउंसलर दर तदावी करोड़ों न केसू न दी पसर दी और खुदा लतले और माल जुमात लराले चे मिला राशकना का खुदा पकता हुआ चाच मुंगड़े रखली दी माता दी करोड़ों न केसू न दी पसर वड़ी अर्बुनो पदमु न केसू न दुनिया दे टोला लड़ले दा स्ताद फाइलू नो द रजिस्टरू न और तमा तो चरा शदा ताने वाला खुदा पकता वर्ष होता है चदा सड़े प्रेद बशी और बदबख कौमा चादर तदा पुके पगवत के कड़े दे चे सदे ख्वा खदागा कवा मर्ग नरुस्त बदे जो बखम दादर त चावे ली दाखो अगा चान तपो सुकाए चे कम खलक तली दिलान दे यो बुजुर्ग डबल बुजुर्ग पे खबर तेरे दा वर्ते हुए साल दे आ बुजुर्ग वर तलान दे न हुए चे पास न सद हाल पुख्तने के
चलान दे राशे नो पता बदरता लगी पास न से पख्तने की लान दे पता लान दे खल्को तदा च लान दे सुमरा जोर दे न जमाजीदानो पदे दो के गोरा चिपरी नौजई च जबद जनाजा कम तबखलाश जबदर पसी सिपाराओ हम तबखलाश वल्लाह चाच दखलास असबाब जाल पजवन पखपला जोड़ कड़ी नो द मर्ग न रुस्तु दे जवल्ला का खलास कमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लुर्दा खातून जन्नत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा प्लार दलास नौनीवा वर्तव या फातिमा तो सलीनी माशेते सवालों का तपोसों का खिदमत वाया दुनिया के देखा सकारी माते हुआ चीजें हुक्म वह बची अगुरा तो कुरान नजाल बच साता दो खजिमान रातौशी वो खूब अवाम है सो सपेड़ वो तासुबम राजे है जनाना दी मकवा है मामा जनाना है वो आज दा जनाना दा जनाना नहीं दा ची सुरकड़े सीख हुई और के खसूर पड़की और खजा बारो गोरे दा गिठाए वाला दा दा ची करबशी ची द कोरा बार नशी रावे दुई लदी ची खपी नहीं माती करे तासो मान करे दा मोतबरो खजी दगरन की गिरदी द गरीबानो गोरा पबो ततले मा खुदाय दे गरीबानो कोरना दा काम बख्त में उलीद शेख साहब रवान कुजड़े पसर और पसे शेखना रवान और पसे बेपदरा चिरौड़ी दी दादरे सलोर रवान सो के पडूडी दियो सो की पगुड़ी शेख साहब खैर शाह कोर वाला के बाद लग पबो मियाँ से तमें बस अल्लाह दे दागी चिठाई जारी करेगा पकी उच्चता कहे अवधीरा के माँ खा कही वली दीदी दौराजे वे दौराजे में चे जनाजा उचाता न कई का दौराजे में जमा जनाजा उचा तकड़वा दी रे तमें उड़ा ना से न चे जमा द कफन टोटा चरता प्रदी सड़ी उन गोरी अल्लाह कफन टोटा माँ खुद से कहे चे जमा द कफन टुकड़म पमा प्रतई चाम सतरु की और पटारा सारा कबर तलाड़े खत्मी नबूवत ते खलक अला उमनी चावल नबूवत खूपी जनी कना यो सड़ी नबूवत पे जंदले नहीं नु दागे खत्म बच पुई गया असो पोए गई नावल भाई और सो खबरें सरा पदी को che रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो को चरता पैदाओ दाल्ला और सरा से ताल्लुक अजीजानो दा द मक्के मुअज़्ज़मे पे यो उछत खानदान के पैदाओ और ब्या द सलवेख कालो पे उम्र के अल्लाह नबूवत वर्क गार हिरा और तवई पे मक्का के मिना की यो गार दे पास पर सर के दागे यो गार दे दगा गार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शपग म्याश थे दा अल्लाह पर जिक्र फिक्र के बा मशगूलो छ उमर पर कम औरज सलवेख्त काला पूरा शाह नो जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे और द कुरान करीम यो चो आया तूने वर्ता पर कागज लिखली राव और वर्ते वो फरमाइल ची इकरा दाउल वाला सरदार कौनैन वर्तवी ची मा अना बेकारेन ज दा नशम लुस्ते ज कच ज पड़ा हुआ नहीं अगर ब्या इकरा ब्या व मा अना बेकारेन आखिरुल अमर जिब्रील सीने सराउला गोलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाल्ला द तरफ ने च सुमरा अनवार और तजल्लियात रौड़ियों नागे द पसीना के डक और इस्तेदाद द लुस्तोई के पैदा कर नुबिया वर्तवी चे इकरा नो सरदार कौनैन मुई चे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक कराची के मजलिस की यो सड़ी मान तपोसु को जी अल्लाह तो तुम रलो मकबूल नु पुकार दाओ ची दुनिया की पढ़ा लिखा वे कर मां बदे खबर पूरी गई
کتا سو خیالو کئی دا پڑھا لکھا ٹکے چھ دے دا اس مونگ دے زمانہ کم دا انگریزی خوانان زان تا پڑھے لکھے ہوئی مونگ تا جاہلان ہوئی اور بیا چھ گرے پریخی اگر تا خلوئی جاہل ہوئی نو مونگ تا جاہلان ہوئی اور دوی چھ دی زان تا پڑھے لکھے ہوئی تعلیم یافتہ زانتا ہوئی گریجویٹ زانتا ہوئی معززین زانتا ہوئی شریفان زانتا ہوئی مونگ تا رزیلان ہوئی نزوائم چھ زاغان کی لاستا پسر د سروی توتیان تلال دی دزان ویرو لکوی زمانہ دا سے دا وقت دا سے دے زاغان کی لاستا پسر د سروی توتیان تلال دی دزان ویرو لکوی رزیلال پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کے لاست پا سرد سروی توتیان تلان دے دزال ویرو نہ کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کوي رزلد زمانے اغا معززینو د زمانے تا رزیلان ہوئی عزیزانو پڑھا لکھا علم خو قرآن دے و حدیث دے انگریزی تا دو علم ویلے نشی انگریزی دا سے شے دے لکا لوار چه سٹکوال او پلکوال زدکئی نو چه خ سٹکوال او خ پلکوال او امبور کے خ اسپننیول چل زدکی دا لوی لواری بیا پیسے خی گٹلش پیچکس پلاس پیچکس باندے پیچ خ کس کول پا پلاس نیول خ دا چل چه کم سڑے خزدکی دا خم استریوی پیسے ڈیرے گٹی جولا چه کڑھائی کئی لاندی خپی دادا پاس ماکو چه سمرا سپیڈ دا ماکو تیز ہوئی عمرہ آپ پیسے ڈیرے گٹی دکا چه کپڑا ڈیرہ جوڑو لے ٹھیک شو کتاسو خیالو کئی ٹیپسٹ انگریزی چه سمرا سپیڈ تیز ہوئی عمرہ داغا تنخوازیاتی خالا سٹینو لگی وغیرہ وغیرہ دغا سے انگریزی د کلال پجدا د مستری پلاس تے او د جولا ماکو دے ډیر انگریزی ویلو سره پیسے ډیر گٹلے کیگی انگریزی علم نہ دے نو پڑھے لکھے دا خلق زان تویل او چاچ قرآن و حدیث ویلی دیتا جاہلان ویل دے نزیات ناپویا قوم پا دنیا کے بل سکے دیش نو ما تاغا سڑی ہوئے سڑے چو ډیر سرب سڑے ہو وی چھ پکار داو چاگا پڑھا لکھا وے ماوی چھ دا اللہ پارشی کی او خاص حکمتی اس پیغمبر تا اللہ پاک دا دنیا دوستا ضرورت نہ پہ کھولو اس پیغمبر دی کے راز داو چھ دا قوم تبدا پیغمبر سبا زما دعوت ورکی زما کلام باورتوئی نو دا قوم بوئی چھ دا دا خدای کلام نہ دے دا تاپلانی استاز نزدہ کرے دے کہ دے چھ دا سکنا نو اللہ دا دی قوم دا دی گلی ورکولو دا پارا اللہ پیغمبر تاڑو دا استاز ضرورت نہ پہ کھولو برائے راست میں اللہ دا پیغمبر استازی کولا یا دا جبریل پا ذریعہ یا دا القا پا ذریعہ یا دا الہام پا ذریعہ یا دا وحی پا ذریعہ تاسو پوشو بہر تقدیر عرض داو چی پیغمبر تا دوستا ضرورت ولی نو زکا چی دا قوم سبا داونوی او دا باناو نکی چی یا اللہ مونگ دد خلی زکا نمانلو چی دا ستا کلام دے چی دد پلانی سڑی اس شاگرد دے نو مونگ دا خیال کولو چی کہ دیشی چی فلانی استاد نے ازدہ کری نو دا دے وجی مونگ نمانلو نو دا گلائم اللہ ورککڑا ستا پا مخ کے را پیدا کو ستا پا مخ کے لوئی کرو بے علمہ بے سندہ او بیا دا قرآن غندی عظیم کلام
قوم ته پیشکۍ لګیا دی دین زیات اعجاز د قران بل څه کې دی شي او دین لوی دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرای بل څه کې دی تاسو خیال نه اوس هغه بیا خبره ده چې زمونږ دا زمانہ دا سي عجیب ده مولا تانی ته سړی راغی چې جی دا پنځه منځونه ولې فرض دي هغه ورته وی چې ولې وې سلور ولې نه دي وې که سلور وې نو تاب بیا ویلې چې پنځه ولې نه دي کشپګ وې بیا بتاویلې چې و ولې نه دي وې دا بل قسم جواب واري وې ستاده پوزه دلته ولې ده خلا دومره پاک زید او دا د ګرینګو شی په دلته ټومبلې دا د ګرینګو شی دلته ولې ده دا وینو چې دلته نه وینو چرته په کار داو چې دا پوزه په دې سټ کې وي ګندا شی ده چې ډو مخ کې وینه هغه مولانا صاحب کمال کې خدای پاک کړی دا اوس موږ څه خبرو چې دلته دا د ګرینګو شی ولې ټومبلې هغه بچیا تم کمال کې زڅ خبرم چې پنځه منځونه ولې فرض کړی سلور ولې نه دي خیال امراغی خو خدای کړی دي که زیات تحقیق ورشه تپوس ته وکړه دا د دې قوم مزاج دی